دا شعارونه د دغه معلول ځوان دي چې د خوست ولایت په نادرشاه ولسوالۍ کې د نظامی دندې پر مهال چاودنه کې دواړه سترګې د لاسه ورکړي. اوس په نابینایۍ کې د ولایت مقام مخې ته ور ولاړ دی او خوست ولایتي اداره د مردآباد په ناروغ غاندي. دوی ولایتي اداره او د خوست ښاروالۍ د دوی د حقوقو د غفلت له امله تورنوي او وایي د هیواد ژغورنې پایله موږ ته نابینایي او پر شعارونو د حقوقو غوښتنه ده. زما اروپای شوالې پولیسو کې دنده درلودله. اروپای شوی نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې مې وظیفه لرله. زه د ولسوال بعد زمان سره اروپای شوی مان ښکار شوی یم په د صبریو په سیمه کې او زما فامیل چې د 12 فامیله لرم. زه د کور سایپرس نه لرم. زه اروپای شوی زما فامیل اروپای شوالې د دومره تکلیفونو سره د لوږې سره د خوراکي ستونزو سره ټولو سره مخامخ دی چې هیڅ کله د موږ اروپای شوالې څه چې موږ ته اروپای شوی د ژمي اروپای شوالې هیڅ هم نه لرو. موږ د سرپناه ځای زه نه لرم. د دې لاریون هدف دغه دی چې موږ ټول کار خلاص دی، موږ ته باید د سرپناه ځای راکړای شي. که پر وخت اقدام ونه کړي موږ به دلته څملو وړه ماشومان هغه د شهدا او وارثین هغه ماشومان هم موږ راولو دلته به پاتې وي تر څو چې موږ ته خپل حقوق ونه رسیږي. د نظامي شهدا او وارثینو او معلولینو د لاریون کې لاریونوالو ولایتي اداره تورنه کړې چې د ولسمشر د 315 ګڼې پیشنهادي سکیچ شوي نمرې ورته نه توضیح کوي او د ولسمشر د نوي پیشنهاد سره یې تړي. د دوی په وینا نوي پیشنهادونه په دې معلولیت کې د دوی له وسه نه دي پوره. خو د نور حقوق د موږ د شهید معلول هر څه نه محرومه یې. یوه د صحت په برخه کې محرومه یې، د حقوق په مورد محرومه یې. او ځمکه په هر ولایت کې تقسیم شوی دی. د خوست په ولایت کې څنګه نه ورکولای کېږي، ولې نه ورکولای کېږي. مو دغه ځای په پولیسو کې شهید شوی دی. میګ حکومت غنه خوري غاور نه کی او میګ چې کیم کور خلاص کړی دی د نمرې په باره کې هغه چې څومره کور میګ کړی دی والي صاحب میګ ته اجرات نه پکې. نو زه خپل ځای په د وړه اخیسته نه ورکوم. مطلب خو یې سروتلی یم چې وتلی یم والي صاحب یې پرې دروازې نه نشي وتی چې څه پرې په مونږ د موټر پوس ښیګولی نه وي. زه یې پرې دروازې نه څنګ ته کېږم. مو دغه ایمان دی. نو میګ نو خبر چې میګ ته یا نمرې روکولای کېږي یا څه شی روکولای کېږي. خو چې کله فرمان یې روبسلو اشرف غني یې فرمان روبسلو نو میګ خپل حقوق د پوره وتلي د خپل سر نه خپل سره په قربانوي خو پرېږدي نه. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د خوست ولایتي ادارې نظر واخلو خو اداري کمپلیکس ته د ورتګ پر مهال یې مسؤلین وویل چې دوی مشوره کوي او کلیپ په واتساپ رالیږي. خو تر ماښامه یې د هو نه ځواب ورک شو او په نظر اخیستو یې بریالي نه شو. په افغانستان کې تر بل هر چا طبیعي او جنگي معلولین له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په وار نه یوازې په ټولنه کې له توپیري چلند شکایت کړی بلکې له حکومتي ادارو څخه یې د قانوني حقوقو او امتیازاتو د نه ورکړې له امله هم ګڼ شکایتونه کړي دي.